السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته د محمد نبی مینوالو ته یو ډېر ښه نوی او په زړه پورې خبر ورکړم چې ډېر وخت راهیسه محمد نبی په بیګ بیش لیک کې دومره ښه نه ځلېده، خو نن په بیګ بیش لیک کې محمد نبی او په زړه پورې بیټنګ نندارې ته وړاندې کړ. نو که تاسو هم په نبی باندې خوشحاله سوي یاستئ نو دغه ویډیو حتما لایک کړئ. نو دوستانو نن په بیګ بیش لیک کې یوه لوبه ترسره سوله چې دغه لوبه د محمد نبی او قیس احمد دوی ټیم خپل مابین کې دغه لوبه ترسره سوله. که موږ وګورو دغه لوبه کې محمد نبی او په زړه پورې بیټنګ نندارې ته وړاندې کړ. زه به تاسو ته ووایم چې په دغه لوبه کې د قیس احمد دوی ټیم اول بیټنګ ترسره کړ. 101 رنزه ټارګټ یې د محمد نبی دوی ټیم ته ورکړ. که موږ د قیس احمد بالینګ وګورو په نن لوبه کې قیس احمد هم ډېر ښه بالینګ یې ترسره کړ چې 4 اوورو کې صرف 25 رنزه ورکړي دي او همدغسې یو لوبغاړی یې ماوټ کړی ده. نو محمد نبی که موږ وګورو په نن لوبه کې نه تنها ښه بالینګ یې ترسره کړ بلکې یو په زړه پورې بیټنګ یې نندارې ته وړاندې کړ. زه به تاسو ته ووایم چې نبی نن لوبه کې په بالینګ کې 4 اوورو کې 40 رنزه ورکړي دي او همدغسې یو لوبغاړی یې آوټ کړی ده. او که موږ د محمد نبی بیټنګ وګورو په نن لوبه کې 10 بالو باندې 63 مهم رنزونه د خپل ټیم لپاره کړي دي چې په دغه کې 4 غټې شپږیزې وهلې دي او همدغسې 4 څلوریزې وهلې دي. که موږ وګورو حالان کې یو وخت کې داسې معلومېده چې دغه لوبه د محمد نبی دوی ټیم به ډېر په اسانۍ سره وګټي، ځکه محمد نبی په پیچ باندې ولاړو 9 باله ول او 11 رنزه ول، خو چې کله محمد نبی خپله ویکټه له لاسه ورکړله نو دوی بیا ونه سو کولی چې دغه رنزونه پوره کړي. 180 پورې دغه رنزونه ورسول او همدغسې ټول اورونه ختم سول. نو دغه لوبه د قیس احمد دوی ټیم په 4 رنزو باندې وګټله. خو ښه خبر دا ده چې محمد نبی په فارم کې راغلی ده، ځکه ډېر وخت راهیسه که بنګلادیش پریمیر لیګ کې موږ وګورو یو لوبه کې محمد نبی دومره ښه نه و ځلېدلی، همدغسې بیګ بیش لیګ کې هم نه و ځلېدلی، خو نن محمد نبی ډېر په زړه پورې بیټنګ نندارې ته وړاندې کړ. نو دغه د افغانستان لپاره یو ډېر ښه خبر ده. نو که تاسو همدغسې د کرکټ په هکله باندې نوي خبرونه ځان خبرور غواړئ نو دغه یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ. یو نور دی خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.